السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او معززو افغانانو عزت او بریا مو غواړم. هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، هغه ویډیو په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې ډېره کته پورته کېږي چې زموږ افغانان ژوندي په اور کبابېږي او په اور باندې سوځول کېږي. دشمن وي، د دشمن نه د خیر تمه، د دشمن نه د مینې تمه او د دشمن نه په دشمن باندې باور کول دا حماقت ده. حماقت څه شی ده؟ دې ته وایي حماقت. نو موږ هیڅکله د دشمن نه د خیر تمه نه لرو. هغه که زموږ تورمخی پنجابی دشمن ده او که دې طرف ته وروره د اخوندانو رژیم ده، دا زموږ دشمنان دي چې 40 کاله په تاسو باندې رحم نه ده کړی. نو څه فکر کوئ دې نه بعد به در باندې رحم وکړي؟ ولې څه اسمان نه به وحی دې خلکو ته راسي؟ خو زما انتقاد، زما نیوکه دا زموږ په خپل نظام باندې ده، په خپل دولت باندې ده. موږ په ډېرو شیانو باندې سکوت کوو، په خپل دولت باندې نیوکه نه کوو. موږ وایو چې زمونږ د انتقاد خیر او ګټه پنجابي ته ونه رسیږي. زمونږ د انتقاد خیر او ګټه د پنجاب غلام هیبتي زناورانو ته ونه رسیږي. خو کله کله سړی مجبور شي، باید سړی ور باندې انتقاد وکړي، تند انتقاد وکړي او کلک انتقاد وکړي. بیا ځینې ملګري بغیر له دې نه څېړنه وکړي، تحقیق وکړي یا پوښتنه وکړي. تاسو ځوانان، تاسو ته وایم، بیا زما سره یا د نورو مبارزونو سره څه اختلافات ښکاره کوئ چې اله ولا ولې قاري صاحب ولا فلانی یاد که، ولې اشرف غني یاد که، ولې اسدالله خالد یاد که، ولې مسعود اندرابي یاد که، ولې فلانی یاد که. ګورئ، زه چې کومه خبره کوم، زه د هیچ چا د خبرو د تاثیر لاندې نه راځم. زه په یو شي باندې ښه څېړنه کوم، تحقیق کوم، پوښتنه کوم، بیا هغه نه وروسته ورباندې خپل اظهار نظر کوم، عکس العمل ورباندې ښکاره کوم. د ارګ باره کې چې ما کومې خبرې وکړې، ما د سترګو لیدلی درته وویلې. د ولسمشر غني په ټیم کې چې کوم خاینانو جای نیولی ده، په دو باندې چې ما کله غږ وکړه، دا ما په تحقیق او څېړنې او په پوښتنې سره دا خبرې وکړه. اوس درته وایم، زه تاسو ټولو ته وایم، په جولای 2019 کې د فراه نه ماته مکمل معلومات راغلي د افغانستان د فراه ولایت نه. په فراه کې چې د ایران اخوندان هیبتي زناورانو ته څومره وسلې ورکوي، پیسې ورکوي او مرسته او کومک کوي. راځئ دا غږ را سره بدرګه کوي. هموطنان عزیز، این صدا را همراهیم بلند کنین که در جولای 2019 2 نفر عسکر ایرانی در خاک افغانستان گرفتار شد و تا کابل آورده شد. چه شدن او 2 نفر؟ چرا در میدیان آمد؟ و 2019 په جولای کې چې 2 نفر نظامی عسکر د ایران چې زمون خاورې ته په بدماشۍ او په لوچکۍ راوختي وو، د نظامی موټر سره او په نظامی لباس کې. زه عکسونه لرم، زه په عکسونو باندې بیا یو لیکنه کوم، زه تاسو ته شیر کوم. نن مې هغه تحقیقات مکمل که ځکه زه تاسو ته نن د هغو عکسونه شیر کوم. نن راته مکمل معلومات راورسېده، ځکه یې نن شیر کوم. دې شي ته فکر اوسه. یو چا ته به سوال پیدا شي چې ولې تا مخکې نه شیر کول. ما ته نن مکمل معلومات راغی چې فراه ته هغه په جولای کې، غالبا د جولای 9 تاریخ، د جولای 9 تاریخ حتی میډیا ته هم راونه ویسته، تلویزیون ته هم راونه ویسته. دغه 2 کسان د فراه نه چې کابل ته جنرال خوشحال سادات انتقال کړل او راوستل. په ځای د دې ځوانانو، په ځای د دې چې جنرال خوشحال سادات ته ویلی وای چې آفرین دی وي او پتا دی وي. ملګرو، دا خبرې ډېرې مهمې دي. دا غږ بدرګه کوي، دا ویډیو ورسوئ نورو ملګرو ته، په ټولو باندې شیر کړئ، د ګروپو ته ورسوئ، د دولت غوږونو ته ورسوئ، د خاینانو د مردګوانو غوږونو ته ورسوئ. نیم دولت مو مردګوان دي، نیم مردګوان په دې معنی چې د خلکو د خویندو عزت نه پیژني، د خلکو د میندو عزت نه پیژني. ګوره، خالد د راواخله همداسې د ټول دي. یو څوک چې د ټول هیواد د امنیت مشر وي،
هغه د وروره ځانکبازي وکړي نو ته به دغه هیواد نه څه شی جوړ کړې. یو څوک چې د ټول هیواد د دفاع وزیر وي او هغه شپه ورځ په خپلو جنکیو پسې لګېدلی وي، هغه بیا د ایران سره مقابله کولی شي یا د پاکستان سره کولی شي یا به د وروره حیبتي ځناورانو سره وکړي، ابدا یې نشي کولی. تر څو به موږ سکوت اختیاروو او تر څو به همداسې غلي یو ساکت به یي، تر څو به موږ غلي یو. ملګرو تاسې د اسدالله خالد نه پوښتنه وکړئ چې په 9 جولای 2019 کې چې د ایران عسکر د افغانستان خاورې ته راوښتي وو په بدماشۍ باندې په نظامي لباس او نظامي موټر کې او خوشحال سادات ونیول کابل ته یې راوستل، تاسو هغه ولې بیرته ایران ته وروره په پټه ورکړل؟ ولې تاسو د ایران جاسوسان یې، تاسو د ایران غلامان یې، تاسو په ایران کې سرمایه گزاران یې کړي دي، تاسو د ایران نه بیکونه راځي. که تاسو د بیکونه نه راځي په ځای د دې چې د جنرال خوشحال سادات قدرداني مو کړې وای، په ځای د دې چې جنرال خوشحال سادات ته وایي چې آفرین دې وي پتا دې وي د دې هیواد یو اتل او مخلص نر بچی یې. د جنرال خوشحال سادات راسته لاړونو ته تاسې ستونزې وویلې، مشکلات وویلې، لانجې وویلې. سادات په یو لاسه راوړنه راوړه په ځای دې چې دولت ورته وایي چې آفرین دې وي پتا دې وي، دولت ورته وایي ولا ته موږ ته لانجې جوړوې، ولا ته موږ پاکستان سره په دښمنۍ اچوې، ولا ته موږ د ایران سره په دښمنۍ اچوې. د قیصاري نیول جنرال خوشحال سادات ته ویل کېده چې تا جنجال جوړ کړ. په اتانور باندې اورتلل جنرال خوشحال سادات ته ویل کېده چې تا لانجه جوړه کړه. د ایران پوځیان وروره په سرحد نه را دې خوا راوښتي وو، څو کیلومتر را دننه شوي وو، ونیول شول، کابل ته انتقال کړو. حکومت وروره په ځای دی چې ووایي آفرین خبره میډیا ته ونه ویستله وروره، تر څو به ډارېږئ، تر څو به داسې وروره ټیزن یاست، تر څو به داسې غلام یاست، تر څو به داسې شرمېدلي یاست، تر څو به د ډار شپې تېروئ، تر څو به د ایران سفارت ته په کابل کې ځای ورکوئ، تر څو به د پاکستان سفارت ته په کابل کې ځای ورکوئ. تاسې خبر یاستئ راسئ دا نن تاسې یو قلم او کتابچه راواخلئ، لږ محاسبه وکړئ چې د ایران د سفارت په کابل کې، د ایران د قونسلګرۍ په مزار کې یا په هرات کې افغانستان دپاره کوم خیر لري بغیر د شیطانت او منافقت نه. همداسې پاکستان هم در واخله. نو ملګرو یو غږ په تاسې ټولو باندې کومه، راځئ دغه و چې څومره کسان لازمه لایف ګورئ، یو شي ته ستاسو توجه اړومه. د ایران ته زمونږ افغانان د فقر او د غربت او د بیچارګۍ او د ولږې نه لاړل. د افغانانو د کډوالۍ او د مسافرۍ ذمہوار څوک دي؟ یو پلار چې خپل بچی په خېټه موړ نه کړي او د ژوند د زندګۍ زمینه ورته مساعده نه کړي، هغه به کډوال کېږي. د دې ټول مسؤلیت او ذمہواري د افغانستان د مشرانو، د دې کابینې، د دې وزیرانو، د دې پارلمانو، د دې ولسمشر په غاړه باندې ده. د همدې ولسمشر په غاړه باندې ده. موږ خو په دې خاطر تاسو ته رایې در نه کړلې چې تاسو به ځانکبازۍ کوئ. موږ خو په دې خاطر تاسو ته رایې در نه کړو چې تاسو مردګاوۍ وکئ. ملګرو دا ویډیو سره شیر کړئ، دا غږ بدرګه کړئ، دې خلکو ته یې ورسوئ. د همدې د دې غټخېټو خاینانو، جاسوسانو، غاصبانو، بې غیرتو مردګاوانو د ویډیوګانو دا ګروپونو ته ورسوئ چې نن په تاسو باندې ولس تولاړې در باندې توکوي، په تاسو باندې چې تاسو ایران ته ټول ایران د افغانستان په اوبو خړېږي او د افغانستان په اوبو باندې د هغو وروره زراعت روان ده، خېټې پرې مړې دي او زمونږ کسان یې په اور کې وسوځول چې د فقر او د غربت د لاسه نه هلته تللي وو. د هغو خلک په نظامي د ریشۍ د ټوپکو د راکېټو سره راغله، تاسو وروره په ناز او په نخره بدرګه بېرته ورکړل. زما غریب د بیچارګۍ د لاسه هلته پټ ځي، په غرونو باندې اوړي را اوړي، هلته یې هغو په اور کې سوځوي او د هغو بدماشان د ټوپکو د راکېټونو سره راځي په نظامي د ریشۍ کې تاسو بېرته ورکوئ. خلاصه او آخري خبره دا سوال راپورته کوي. زه هغه 2 عکسونه شیر کوم، ماته عکسونه شته، په ټولو غږ کوم که په هیواد مین یاست. تر ننه پورې ما په فیسبوک کې چاته قسم نه ده ورکړی، نن تاسو ته قسم او سوګند در کوم، د الله په ذات درته قسم او سوګند در کوم که په هیواد د رښتیا و عاشقان یاست، که په هیواد مو د رښتیا و زړه خوږېږي، دغه 2 عکسونه زه پې لیکنه کوم او زه شیر کوم. دا عکسونه ملګرو تاسو شیر کړئ چې دغه 2 عسکر چې په هرا په فراه کې ونیول شول، ولې مو میډیا ته ونه ویستل، ولې مو کمرې ته مخامخ نه کړل او ولې مو بیرته ایران ته ورکړه؟ د کابل نه بیرته ولې ورکړه؟ د فراه نه کابل ته راوړو، د کابل نه بیرته ولې ورکړه؟ ته خدای دومره به د ایران نه ډارېږې؟
دومره بې غیرته شوئ، دومره بې وجدانه شوئ، دومره بې ضمیره شوئ، دومره ډارن شوئ. ډاکټر صاحب غني مونږ خو وایي چې ته به ډېر زړور یې. نن خو ستا په دې حکومت کې وروره د افغانستان پزه غوڅه سوه. ستا په دې حکومت کې خو نن په افغانانو کې هېڅ پاتې نه شو. زما د قسم په خدای مخکې ځل مې ویلی و او اوس بیا هم وایم چې په ملاتړ مو وشرمولو. هغه وخت کې به چې موږ ویلې نن مو ډېرو خلکو ته سرونه ټیټ دي. د چا نه چې موږ ملاتړ کوو موږ وایو چې په دې کې علمیت ده، په دې سړي کې مخلص اخلاص ده، په دې سړي کې وفا ده، په دې سړي کې د وطن خیر وینو، په دې ولسمشر غني کې د افغانستان دپاره موږ فلا وینو. نن قسم ده په خپل کمپاین په ډېرو مجلسونو کې زموږ سر ټیټ ده. خفه کېږئ مه ملګرو، حق تریخ ده، حق تریخ ده. زه دا منم ملګرو، لکه څنګه چې په اخلاصو په صداقت مې ملاتړ کړی ده او دا ملاتړ ما ته ایمان مې راته ویلي چې ملاتړ وکړئ. خو چې کله ما ښه یقین راغی او حالات مې ولیدل، یو وزیر د اهل نه ده، یو والی د اهل نه ده. ته ما ته په ټول افغانستان کې یو اهل والی وښیوه د خدای دپاره. زه حیران یم دې والیانو ته چې څومره وخت لري د خلک فیسبوک ته. ټوله مقابله د فیسبوک روانه ده، ټوله مقابله د ټویټر روانه ده، ټوله مقابله په ټیک ټاک او په انسټاګرام کې روانه ده. کارمار نشته. دغه اوس په دا څو ورځو کې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس د حضرت علي غل زوی احمد علي چیغې وهي. خبره بلې خوا لاړ نسي. د حضرت علي په باره کې بیا تاسو ته بله ویډیو کوم چې په خیوه کې حضرت علي څومره نخرې کړي، په خیوه کې څومره کسان چې شهادت خلکو په شهادت ورسول. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس چیغې وهي چې ډلې ډلې مسلح پاکستاني ننګرهار کې ځای په ځای شوي دي، ډلې ډلې را روان دي. آیا غواړئ چې بیا هغه حمله مو چې په جلال آباد کې د ISI په قماندانۍ کړی او د ډاکټر نجیب په حکومت کې غواړي هغه بیا اوس په ننګرهار کې وکړي؟ وخت چې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس په خبر ده، ټول امنیت او پولیس او دفاع وزارت والی په خبر ده، ولې اقدام نه کوئ؟ که خائنان نه یاست او بې غیرته نه یاست ولې اقدام نه کوئ؟ آیا یوازې د فیسبوک په داسو لیکنو باندې تاسې غولېږئ؟ د افغانانو ټولو مبارزه به همدا وي چې په فیسبوک باندې یو څو لیکنې بس نور هیڅ کار کول نه غواړي. ګورئ دا خبر یادي مه نیسئ افغانانو. بس ما تاسو ته آخري خبر همدا وکړه چې دا یو غږ پورته کوي. راځئ زه دا اوس ګورم چې څومره ملګري انډیوالان په فیسبوک کې لنډ ولیکئ. په 9 جولای 2019 کې چې د ایران نظامی عسکر په فراه کې ونیول شول او خوشحال سادات کابل ته راوستل، دا اسدالله خالد ولې بیرته ایران ته وسپارل. بس دا لیکنه وکړئ. د خدای په امان.